تمام دنیا مولویت، د تمام دنیا مصلحین، د تمام دنیا لیڈران، د تمام دنیا صحافیان، د تمام دنیا مبلغین، دا هغه دعوت و تبلیغ، هغه پیری مریدی، هغه اسلام خلقو ته بیانوي چې کوم اسلام انګریز ریکمینډ کړی دی چې ګډ دا صحیح اسلام دی، دقه بیانوي. د دې هر ځای کې ازادي ده. نن مسلمان ټول مغه اسلام د هغوی د خوښولو نه پسې بیانوي. کم اسلام سره چې مسلمان ته تحفظ ملاویږي، کم اسلامی قوانینو سره چې د مسلمانو ښځې د بې حیاګیرۍ نه بچ کیږي او د دوی مالونه او د دوی وسایل بچ کیږي او د دوی خپل اختیارات په خپل علاقې باندې ثابت کیږي، هغه دین ته نوم کېښی د دهشتګردي. یو کرنل به ولګي په ورکزو کې اوس قاري سراج وجلی دی، ښه په سپینه ورځ یې بوتلی دی، په سپینه ورځ باندې یې وجلی دی. اوس ورته خلق رالیږي او زما ملک نصیر یې په تکه سپینه ورځ په دوکه باندې زما هغه مسلمان په لاس باندې چې هغه سهار بېګا منځونه کوي هغه باندې غداري وکړه، په سپینه ورځ باندې یې بوتلو. اوس هغه مسلمانان ملکانان د قاری سراج په باره کې او د ملک نصیر په باره کې منځ کې مذاکرات کوي. اے ملکه چې تا کم مذاکرات کوي، اے مشره هر څوک چې د قاری سراج په باره کې د حکومت د طرفه مذاکراتو ته قوم ته راغلی یا د ملک نصیر په معامله کې د حکومت د طرفه د قوم مذاکراتو ته راغلی، ستا داسې مثال دی لکه ستا مور چې یو سړی وتښتی او ستا پلار او ستا نور رونه په کلکه ولاړ وي، هغه وایي چې زموږ مور یې وتښتوله او ته د هغه تښتونکي او د خپلو ورونو په منځ کې مذاکرات شروع کړي، تا له به خلک څه وایي؟ ته والله د مور په معامله کې مذاکرات چلوي لګیا یې، ته قسم په خدای د خپلې خور په معامله کې مذاکرات کوي لګیا یې. ته خو د دې پښتون معاشرې سړی ملک صاحب، ته خو د دې معاشرې سړی مشره، ته خو په کار د ملک نصیر باندې وجارې ودرېږي، ته خو په کار د قاری سراج باندې ودرېږي وجارې، او ته چې د هغه سړي چې کوم ستا خپله خور مور تښتولې ده د هغه د طرفه راغلی پلار ورونو ته وایي چې حوصله کوئ جي حوصله کوئ، هو جي دا غلطۍ سره کار شوی دی او دا زمونږ په مور چې دی نه داسې ډول روانو لار کې اپخی وښویده پرې ور پرېوتو نه جي نه. قاری سراج نه وایي غلطۍ سره لګېدلی دی. کرنل صاحب، جرنل صاحب، میجر صاحب، افسر صاحب ستا یو هلک به زمونږ داسې وولو که نه بیا به یې لږ ډان درولو. اے قومه چې تر څو پورې د دې ملا منې، تر څو پورې چې تا ته دا دین ښودلی وي چې صرف مونځ کوه، ذکر کوه، فکر کوه، د چا کار کې کار مه لره، ذلیل به وې، خوار به وې. نن یو قاری سراج مړ شو، نن یو ملک نصیر لاړه، سبا به ته ځې، بل سبا به دا بل ځي، بل سبا به بیا زه ځم. مسلمانان روانې بل طرف ته روانې، بل طرف ته روانې، ملک دې لاړو بل طرف ته لاړو. هغه پاکستان چې هغه د اسلام او د ایمان او د کلمې په نوم جوړ و، والله تروټ د امریکې غلام او غلام کدا او د هغوی تاڼه ترې جوړه ده. ستا آرمي چیف د بل ځای نه مقرریږي، ستا ای جي به هغه سړی مقرریږي چې هغه تروټ ډمباز وي، ستا ای جي پي به هغه سړی مقرریږي چې هغه شرابي او حرامي وي، ستا سی سی پی او به هغه سړی مقرریږي چې هغه الله نه پېژني او خپل مشر افسر ته جي سر وایي. تا ته پته شته دینداره ګیر والا ته نه وایي، دینداره منځګزار ته نه وایي، دیندار هغه ته وایي چې پرچه والا راشي چې دی پړاو کې چې وایي چې په دې باندې شهادت کم دی. پښتون به هم دغسې کار کوي، دی دروغ لیکلي دي. ما له مجرم راوغواړه چې زه ته پوښتنه وکړم، نه ایس ایچ او لیکلي دي او ته یې منې ته خنزیر یې، ته د سره مسلمان یې نه. لاړې ملک دې لاړو، بیروکریټس دې لاړل، ستا ادارې لاړې، مولایان دې دقه لګیا دي. اولې چې تبلیغ شروع کړی و انشاءالله 10 کاله پس به د صحابه او معاشره جوړېږي، جوړه شوه. چا چې جهادونه کول وي اسلام راضي کم دی چې راغی. اے خلقه اسلام صرف په دې شي کې بند دی، دا یاد وساتئ. دا پنجره ده، دا قفس دی، تا اسلام په دې کې بند کړی. نه ستا ملا دا دن نه مني،
نه ستا بیروکریټس مني، نه ستا ادارې مني، نه ستا افسران مني، نه ستا پیران مني، ټوله پیري مریدي په کې آیت ولاړه ده ویزکیهم ویزکیهم. ولې به دا صرف ویزکیهم دی پکې، نور څه شی نشته؟ ورو مفتی صاحب کافر دی، ستا د اسلام باندې به والله خپل کفر نه ورکوم، ستا د اسلام باندې زه د خپل کفر نه ورکوم. زه په خپل کفر فخر کوم، زه په خپل کفر به ارتداد فخر کوم. که ته ماته کافر وایې دا زما ویاړ دی. ستا غونې مسلماني نه غواړم چې نه په مسلمانانو خفه کېږي، نه په یتیمانو خفه کېږي، نه په قیدیانو خفه کېږي، نه چې کم دی د چا په بمباریو خفه کېږي، نه در سره د مشرق غم شته، نه در سره د مغرب غم شته. تا سره صرف د خروج څټو د خپلې خېټې غم دی. ملعون یې مسلمانه، ملا ته ملعون، ملکه ته ملعون، وتره ته ملعون، نست و نابود شي، خوار و ذلیل شي. که ته نور څه نشي کولی، دا خو کولی شي چې د الیکشن ټایم راشي او ته ووایې چې زه الیکشن بلکل ووټ نه ورکوم. تا ته دا پته شته چې که چېرې په یو کال باندې په دې ټول ملک کې یو ووټ کاسټ نشي، په حقه ورځ دا نظام ختم دی. ته دام نه کوې. وطن پاڅېدل، اواز پورته کول، جنگ کول، جګړه کول، چاله څپېړه ورکول، د چا لاس نیول، دا خو تا نه پاتې شه. د دې خو مې درنه تمه نشته چې تر څو پورې دا دین وي لکه د ملایانې درته ښیي. دا خو لاړه تا نه. خو افسوس خبره دا ده چې هغه ستا په پرچې نه ورکولو باندې کم نظام د دوی جمهوریت خرابېږي، تا غم نه کوي. چې د الیکشن وخت راشي او تمام مسلمان کلمه درسته کي چې زمونږ د الله په ذات قسمي موږ به نه ووټ اچوو، نه به چا نه به خفه کې ګورو، نه به بس کور کې به په دې ورځ کینو. تر مازدیګره پورې د ټول مسلمانان 100% پنجابیان، پښتانه او سندیان او بلوچیان دي په کورو کې کینی، ووټ نه اچوي. حقه ورځ دا نظام ختم. ته دام نه کوې، ته راضي د انګریز په حکومت باندې. ته وده ورک، ته چې څومره ډېر منځونه او جوماتونو لځې، دا ته د انګریز حکومت نه نوره وده ورکوي. څومره چې زیات حجونو لځې، د انګریز حکومت ته نوره وده ورکوي. څومره چې ته زیاتې تسپې ستا عمل کې خرڅېږي، دا ټول انګریز ته فایده ده. ولې؟ هرې تسپې سره سړی چې کوم دی مشغول دی، ناست دی. ستا لاس کې چې تسپې وي انګریز دې ډېر خوښوي، او که ستا لاس کې توره وي انګریز دې ډېر خوښوي. جواب راکړه. ته خو دا ګورې چې مفتي صاحب تسپې نه خوښوي. ټول مفتی صاحب د تسبو دشمن دی، خو رزیله دا سوچ نه کوي چې هغه تا ته دا نه وایي چې دا تسبې بد شی دی، خو چې دا تسبې د تورې ځای نیسي بیا یې نه منم. چې دا تسبې د تورې ځای نیسي بیا یې نه منم. او که ستا په یو لاس کې توره وي او په بل لاس کې دې تسبې وي، خدای وکړه چې غاړه ترې ډکه کړي. سره نشته، زه تا سره منم. زه تا سره هغه مونځ منم چې میدان جنګ کې وشي. زه هغه مونځ تا سره منم چې د مسلمانانو د حقوقو د غوښتلو دپاره د چا دروازې مخې ته ودرېږي. راغلی وي چې د ښځې سره دې ظلم کړی، مانځه ټایم راغلو، د هغه جماعت د هغه د کور مخې ته ودرېږي، مونځ کوي. زه تا سره دا مونځ منم، کوي و که نه وي. خو چې تا خویندې او میندې چا تختولي وي او ته په جومات کې مونځ کوې، د هغه دروازې مخ ته نه یې ولا، په والله که دا مونځ در سره ومنم چې بیت الله کې یې کوې. او که ته وایې چې په دې مونځونو دعاګانو کار کېږي. سن 1948 کې د اسرائیلو دومره غونې حکومت جوړ دی. څومره؟ څومره؟ ورسره په 5 قدمونو کې بیت الله دی. هر کال 13 لاکه روټي خلاص حاجیان راځي. یا الله اسرائیل تباه کی. تباه شو؟ جواب راکړه. تباه شو؟ ته یې تباه کړې، ته یې ذلیل کړې، ته یې خوار کړې. ستا کور ته د هغو ټول تعلیم راغی، ستا زوی د هغه تعلیم نه متاثر، ستا ملا ته متاثر. ستا ملا دلته تقریرونه کوي، د شپې ټیک ټاک ګوري، که نه ګوري د سړي به زوی نه. زنا ډېره غټه ګناه ده. خو ته خو له لور ولېږه، عیاذ بالله. ولې مې غږوې یار؟ دا مصلحین تباه او برباد کړه قوم. غیرت به در کې کله راځي؟ نیغ شئ، یو بل سره اتحاد وکړئ، اختلافات ختم کړئ. دا وړې وړې خبرې دغ سره مې په دې نه لګي، یاره دا نسوار چې وي په دې مې نه دی خوښ، دا سګرټ څکي په دې مې نه دی، مړه غول دې وخوري خو چې نر وي. زوی دی غول خوري، هغه دې زوی دی کور نه دی ونه شړلو.
ورور دی حرامي دی کور نه دی ونه شړل او بل مسلمان کې دومره غونې خبره ده ستا ورسره نه لګي یو شی متحد شی دی قرآن تلاس کې قرآن د منځونو د رجوع د حجونو کتاب یوازې نه دی خلقا خوار شوی ذلیل شوی نور روان یې تباه کېږي او که څوک درته ووایي چې په دې الله راضي کېږي ډنکې کې چوټ وایم ملا دې راشي ټول کتابونه دې شاته کی د مخلوق کتابونه دې نه ټچ کوي دی په دې قرآن کې ماته وښایي چې دا کم څه دی کوي چې دا الله را لېږلي دي او یا الله تعالی په دې کې ویلي دي چې زه پرې راضي کېږم مسلمانه ټول عمر چغې او جړاګانې نه وي زما یو دا منځګزاره طبقه چې دا ما لره ځي جمعې ته او درس ته ما تر اوسه دوی نه سړي جوړ نه کړل ما تاسو ونه لیدی دا یو صف یو غریب سړی دی رکشه چلی دا تقریبا د 3 کالو نه زه ګورم چې دا د ماښام په درس کې اوسېږي د لذات روډ دی که څه شی دی هغه ناخوا اوسېږي هر ماښام ته ځان را رسوي دلته یو مستري دی چې ټوله ورځ مزدوري کوي زه نشم ویلی چې هغه د ماښام په درس کې په دې 4 کالو کې 4 ورځې غیر حاضر شوي خو ما دا چهرې ونه لیدې تا سره موټرسایکل شته تا سره ګاډی شته تا سره سایکل شته تا سره موټر شته کني تا سره نیټ شته هلته یې واوره چې تر څو پورې د زما درس نه دی اورېدلی والله که تا کې انقلاب راشي دقه د ښځو نسل به وی او داسې به در باندې خلک درځي او خویندې او لوڼې به درته بستره کوي نن روغ کلي نه یو ایسیچو او یو تانیدار د روغ کلي نه په بې قانونه حرکت نه یریږي دندنا ته هوا راځي او بې قانونه یو سړی رانیسي روغ کلي نه دغه یاره نه کېږي ولې ورته پته ده چې دا ټول منځګزار دي خو چې دوه پکې مردرخوارۍ په ټول کلي کې ټول پولیس تېره نه وي داسې هلکه ده داسې که نه ده نو ستا غونې منځګزارو نه خو ما ته هغه چرسي بیا ډېر ښه دی کم از کم څوک خو ته یریږي ستا 200 کسانو منځګزارو نه یو تاړېدار نه یریږي او چې هغه اتکړې د ځای نه راوړي او نیخ یې کور ته ننوځي او ښځې بې ستره کي سړی راوچوي حالانکه قانون کې دا نشته ستا قرآن ویلي دي لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اهلها څوک به د چا کور ته بې اجازته نه ننوځي دا د قرآن حکم نه دی هره د مانځې ټنډې چې مانځله زما یاره چې وس مې وی ته مې والا چې په دې جومات کې د سکوس وړاند کړی لږ سړي جوړ کړې جوړ شه او دې قرآن ته وګورې غیرت به پیدا کوې ځان کې که نه لاس پورته کړې انشاءالله دې ځان سره کېږدې ستاسو د قرآن د درسونه به واورئ که نه به واورئ تبدیلی به راولئ که نه به راولئ غیرت به کوئ که نه به کوئ لږ ایمانداره شئ وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین